کومې جرګې زیر سایه چې کوم اجلاس وسه دی چې آل مروت ویلفیر کمیټیز او نور چې کومې کمیټیانې وي هغه ټولې دي چې شاملې ولې هغه صدارت الحاج اسلم خان صاحب او تاسو وکړه تاسو دغه چې کومه مین فیصله وکړله هغه نه چې د موږ کتونکي خبر کو چې بنیادي مسله چې وه او کومې نکتې باندې تاسو متفق سلو او مخ ته عمل مشه ده دا د ډسټرک لکي مروت چې کوم قتل مقاتل واقعات دي دغه انتهایی تیز رفتاری سره زیاتې کیږي لګیا دي دغه باندې د مختلف موضوعات مختلف مشکلات چې قوم ته دي هغې باندې موږ نن میټینګ وسو او انشاءالله العزیز مروت قومي جرګه سره د نور څوره کمیټې دي هغو سره په اتفاق رای سره په مینې سره او په مشورې سره به یو مشترک الله عمل جوړي چې په لکي مروت چې امن او امان څرنګه راولي دا قتل زني څرنګه کمه کړي دغه د نورو قومونو سره موږ چې کوم تعلقات دي هغه باندې موږ نظرثاني وکړو چې هغه سره موږ یو بهترین لای عمل اختیار کړو او دلته چې کومه د خپله منچ په اخلاص او په سکون او یو بل سره په برادري وخت تېرو دغه موږ مین ایجنډا و نن د میټینګ نن چې کوم اجلاس وسه هغه چې هدایت الله خان په سر باندې دا پګړۍ چشله چې تاسو به د رنګې وانډې د نور کوم تنازعات دي هغه پر به تاسو خپل کوششونه کوو نو دنه د معلومات اخلي چې دو به دغه باندې څه طریقه کار اختیاري بسم الله الرحمن الرحیم نن چې کوم اجلاس وشو ماشاءالله دی مروت قوم پر خوشحالي خبر ده چې مروت قوم ټول مشران ټولو کمیټیو مشران مروت قومي جرګه آل پارټیز چې چوره پارټۍ دي چوره ګوندونه دي لکه چې هر ګوند نه هر پارټۍ نه خلکو حصه پکې واخیسته او په دې باندې زه دوی ټول شکریا ادا کوم او مروت قوم ته انشاءالله دا خوشخبري ورکوم چې انشاءالله موږ دا کوم میټینګ وکړو کوم اجلاس مو وکړو دیر چې موږ کومې فیصلې وکړې انشاءالله مروت قوم پر به خیر ذریعه ګرځېږي الله نه دا دعا ګویو فیصلې به الله کوي موږ به کوشش پکې کوو چې الله ته موږ په دې باندې جواب دی چې الله ته موږ ته کوم مشري راکړې وه بیا کوم مشري پاره موږ ورتلک کړی دا نورې فیصلې خو رب العالمین په تا باندې دي الله د خوشحاليګانې راولي الله مو د دین په دنیا باندې کامیاب کړي خوشحاله اوسو څرنګه تاسو هدایت الله خان صاحب خبرې واورېدلې دو نن چې کوم اجلاس وي هغه بنیادي نقطه دا وله چې په لکۍ ضلع چې کوم د امن او امان صورتحال خراب سله ده چې اج په طریقې باندې موږ بحال کړو نو الله دې وکړي چې دو په دغه خپل مقصد چې کامیاب سي او علاقې چې امن او امان راشي انشاءالله ډېر زر یو بل پروګرام سره تاسو خدمت کې حاضر یو در هغه پورې السلام علیکم